واپس بدر صاحب من دا پلار ناجوړو قافله ته لاړه در د پلار خدمت کو ناګانه دا پلار یې مړ شو بیمارو غریب وفات شو چې وفات شو د په د پاسه صادر واچو او نږدې خوا کې کلی و کلي ته لاړ چې خلکو ته ویم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ د ما د دې پلار خدمت وکړئ اوس خو به په پلان کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خدا نه وکړه چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به دفن کاوه چې ما سره دا ولام به کفن دفن وکړو جنازه را لو کې او قبر ولا وکنه دی لاړه خلکو ته اعلان وکړو خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی وی دی پلان کې ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی وی مونږ درلو د چې راغې پلار ته پلار خو پلاري نو په مخ یې ولا څادر اچولی نو چې څادر یې په مخ اچولی هغه څادر یې تې اوچت کړو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی شکل یې بدل بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو چې خدای پاک او دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خښې خر را باندې لمبې خر د قبر وباسو دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده زما وروڼو الله په دې قادر دی ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لقوم لا يعقلون دي کسی دی الله وی داسې کوم چې بره در باندې عذاب راوړي راوستي دی ګلې راشي دا د بر عذاب دی کنه دا ډرون حملې او د جزونو نه چې دا کېږي دا د بر عذاب دی کنه دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره نه عذاب دی کنه دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه یې مات کړه دا د بره نه عذاب دی کنه او من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خښی دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري دا درې عذابونه دي زما وروڼو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وي دا من فوقکم خدای وي دې نه خو زما امت ساته دې سره ټول تباه کړي وی ښه دا به نه راځي ایکا دوکا به راځي خو امت من حیث الامت به نه ختمېږي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دې نه اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دې نه امن نیسم زما امت دې نه بچ کوه ایکا دوکا به راځي خو امت به نه ختمېږي او په حدیث کې سره راځي حدیث کې امدا راځي وی زما په ګوره د سوره ښه وی ایکا دوکا به راځي ګورې او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو به خامخا راځي مونږ ګناهونه کوو لیکن حدیث ته اوس وکړه رسول الله مبارک فرمایي وي زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حیث العموم بني خو بعضې ځای کې به راځي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حیث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعضې ځای کې به راځي ابسي الله اکبر قصف یا قذف ګلې به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابت ده چې کاڼي به رانه ورېږي ګلې به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تعویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شانتې شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو ایکا دوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او خصف ځمکه به وشلېږي ما د تېر وته ځمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې سموده مخکې راغلی او مسخه به راشي او قذفون د بره نه به ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د سروت سامان زیات شي معازف او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي
وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکتل راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور ورکړو د پلار فلم او سینما لدي هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلې کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلي وو موږ به ویله که دا ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی و چې سړی به کور کې نه ښځو به کته او چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سرود سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوئ او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوئ الله خو قادر دی په دې ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمالوئ د علماو بیانونه پې واورئ که نعتونه پې واورئ تلاوت د قرآن شریف پې واورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورې په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورې الله نه معافي وغواړو الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو د هغه شکل بدل شو دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپی ولې برخوردار څه چل دی خپی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وی دا دی وی مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ که شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلی شو د چې نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوئ دې ټکي ته غوږ کېږي دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوئ وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بدعمل او ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک وله دا یو سزا ورکړه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه دروز شریف وایي ما ته به ماښام هغه دروز شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره دروز شریف وایي وی نن د ده دروز شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وایي چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وایي چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې بیا ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله به هغه مدد مې ورسره دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوې کتل پلار یې واپس سم شوی و مخکې نه هم خشته شوی او رڼا یې کوله نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو وي زه شواروز کې 15000 کرته درود شریف کړی څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو زه 10000 کرته ویم مې 10 سره څنګه وی وی تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه ویم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبي الامي وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود وصلى الله على النبي الأمي أسوأ يوزل وصلى الله على النبي الأمي مختصر درود شریف دا خو په یو ساعت کې بلا ویلې کېږي او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی اللهم بارک ځان له درود دی دا کې دا خو ډېر ښه شو عالم پکې راغلی اولاد هم راغلی
نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې درود شریف ډیر زیات فضایل دي اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت نو مهرباني وکړي درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي ها دا خامخا الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله وی زبم په دا الله غ درود شریف دا خدای رحمتونه دا ما فرشتي وای نو تاسو مور باندې درود وای حضور پاک پر نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین واه واه د پیغمبر مبارک نو واغښتل څوک درود نه وي تبعید ده وی پدوی ما پاولای چې مکل خپکه خاودا نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جمع دی وی یا دواړه یا یو او دې دا غوي دومره خدمت اونکی چې ځان په جنت ته ورسوي داسې خدمت بکوي چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي او که داسې ونه کړل دې خدای هلاک کی ما وی امین او ټینګ شي خیره چا کړې ده جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام خیره کړې ده ماشاءالله او امین په چا ویلې دی حضور پاک نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین وایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کیدی شي دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلې دی نو د مور او پلار چې د چا جمع دي وي که دواړه یې کوي نو خدمت به کوي هغې به خوشحاله وی او که د نه خپل علی الغرق او تباه شوي برباد شوي نه به خفه کوی مور ته ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخت ته ورسېږي بیا ورته هم کنځل کوي زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا هم یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه ستا هم خور شته که نه ستا هم لور شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وباسي لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرېږدي مور او پلار احترام به کوي قدر به کوي عزت به کوي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوي خكتك رسول الله مبارك فرمائے او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په ما دي مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دی قابل رحم دی ته پې رحم وکړه دعا وله وکړه کنځل کوي نو کمزوری دی غریب کنه سترګې کمزوري نه دي موږ سترګو ته چشمې اچولې دي غوږونه کمزوري نه دي هغه شی واچوي ګلسون مشین خوله کمزوري نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي ویلی خپې کمزوري نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزوري ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي بې ځایه به غصه وکړي خان دا وته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده وی یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو قارغه ناست هغه ورته وی قارغه دی نو بیا ورته بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وی وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی بیا ورته بچی څه دي وی قارغه دی که نه هسې غصه شوه بیا ورته بچی څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله خو مې راته وی قارغه دی که پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدی و چې قارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وي او یو قارغه په دې دیوال کېناسته را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما وی قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی تا وی ها مې قارغه دی تا وی څه دي مې قارغه دی چې څومره تا تپوس کوم ما به دې خوله ښکلوله
او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به د خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نسوي بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړل وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وډې وې دا نه پوهېږي اوس د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار پسې سپکې وي ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې سینګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي قسم مې راته وخوړ دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته وایم غالب ګمان مې راته ووایي د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وی دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دې زمونږ په دې بادرخیلو کندي کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار راپرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکوله ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی زه رالم وایي ما هغه زوی ته پاسه خوارشه پلار دی دی ظالمه بوډا دی وی پلار یې ما ته وایي چې مولوي صاحب ودیلېدو دقه چل را سره وکړو وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکه هم پېژنم خو بدره چې دی نومه ده وی ما ورته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی راپرځولی په دقه ځای تا خپل پلار راپرځولی په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه دا به مولوي صاحب زمونږ وایي په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار راپرځولی په هغه ځای دې خپل زوی راپرځو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه واقع ورته وي دا نه پاتې کېږي بده دا به وځي دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخکې پلار سپک کم او مور به سپکه کم دا ټایم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ